وی مولوي صاحب محترمه نن سبا پر میډیا خبره ګرځي چې ملا او مدرسې ته به زکات نه ورکوي خپلو غریبانو ته یې ورکوي دا جایز نه دی ګوري دا ملا خو د معاشرې څه وتلی نه دی که دا ملا یو بله بلا ده ملا خو به هم د معاشرې سړی وي ملا خو هم د دا خلکو سړی دی که ملا غریب دی نو ولې زکات نه دی ورته جایز که ملا غریب دی نو زکات ولې نه دی ورته جایز که ملا مولوي مالدار دی نو دیگه ستا زکات کوي څه که مولوي صاحب مالدار دی دی ستا زکات کوي څه که غریب دی نو په غریبانو کې دی راغلی نو ولې نه ورکوي زکات پاتې سو وایي مدرسو ته زکات ورکول ګوره مفتي نعمالله قاسمي صاحب لیکلی دي چې په مدرسو ته زکات ورکولو کې دوې ګټې دي یو خو دا دی چې د غریبانو سره ستا تعاون دی په مدرسه کې چې سبقان وایي دا په سل کې 99 غریبان ماړه خپل زامن ډېر کم مدرسو له راولي ماړه خو په یونیورسټیانو په کالجو په پوهنتونونو کې سبقان وایي د میاشتې وروره 10 زره 10 زره خالي پیسان ورکوي مدرسو له چې کم راغلي دا یا یتیمان غریبان مسکینان نو یو خو د دا غریبانو یتیمانو مسکینانو سره ستا تعاون سو دویم په اعلا کلمت الله کې ستا تعاون سو چې ستا دین ستا شریعت ستا قرآن حفاظت دلته پکې کېږي دا خو هغه خلک چې د مولیانو سه الرجي وي هغه خلک چې د مدارسو سه الرجي وي چې په خپله ترقي کې مدرسه رکاوټ ګڼي ملا رکاوټ ګڼي مولوي رکاوټ ګڼي هغه د خلکو په دماغو کې دا وسوسې وراچوي چې مولوي او مدرسې د زکات مون خبر مې سر خلاص و که نه سو او دی دا وایي چې خور ته ورکه ورور ته ورکه دا خو موږ هم وایي هر مولوي وایي چې خور ته زکات ورکه که غریبه د مسکین د حق نه ده سره خبره زموږ دا مسله نه که بیان په ورور ته ورکه یو بل قریب ته ورکه لیکن د دې دا مطلب دی چې ګردي ورور ته ورکه ګردي خور ته ورکه ګردي د خپل اکا زوی ته ورکه په دا علاقه کې ستا په همسایتوب کې داسې خلک پراته دي چې د مسافر راغلی دي ماجر پراته دي چې هغه په ګرده کوم کې دوی څوک نه لري چې زکات ورکړي نو دې ته به څوک ورکړي دا به بیا ستاسو غلا وکړي دا خپله د ماښام ده نه دې ته به څوک او یو بل مولوي هم ناست دی پرون هغه بل مولوي بیان هم ما واورېدې هم دلته یو صحفي نشر کړی وایي مدرسه په زکات نه شي جوړوي مسجد په زکات نه شي جوړولی مثلا وایي تعمیر خټې په زکات نه شي کول ګورې تا ته چا وویلې چې مدرسه خلک په زکاتو جوړي تا ته دا چا ویلي چې مسجد خلک په زکاتو جوړي که تا ورور ته پیسې ورکړلې په زکات کې تا یو بل غریب ته په زکات کې پیسې ورکړلې هغه راولاړ چې په دغه پیسو یې خونه جوړه کړي هغه راولاړ چې په دغه پیسو یې کور جوړ کړي نو د ده لپاره نه دی جایز په مدرسه کې د زکات پیسې نه لګېږي دا خپل وکیل لري دا پیسې په یو غریب باندې قبض دا چې غریب قبض کې هغه مالک سي هغه په خپله مرضي پر مدرسه لګي په خپله مرضي پر شاګردان طالبان لګي په خپله مرضي په مسجد کې لګي داسې ډایرکټ یو مولوي یو معتمم ستا د زکات پیسې نه پر تعمیر لګي نه پر مسجد لګي نه پر استادانو په تنخواه کې لګي اوس ته ماته دین ناشې صحافي اوس ماته دین ناشې کمونیسټان اوس راشي چې زکات چاته جایز دی چاته نه دی جایز هغه دین بیزاره خلک به راشي چې خپله به دې نه پوهېږي چې مثلا بریتونه څونه کشني که څونه یې غټ که په کار دا ده چې کم خلک د خلکو په ذهنونو کې تشویش وراچي وایي د مدرسو سره دغه تعاون الله بنده هغه دغه پیسې نه ورکړي هغه زکات نه باسي ته ورسه که دا ښار والا زکات وباسي والله که بغیر ښار کې مسکین پیدا هغه زکات نه باسي ته وا دغه پیسې ورکوه نو چې وا دغه ورکوه نو نه ورکوي نو بس ورته مه ورکوه نو څه مطلب یعنې خلک خپل هغه پر زکاتونه نه باسي نو موږ دا وایو ګوره اسلام د اسلام احکام د اسلام طریقې د دین خبرې د دین مسایل دا پر موږ فرض دي د دې حفاظت د دې کومک د دې مدد د دې ساتنه نو په خلکو خو هغه دغه نسته چې دی خپلې صدقې واتیې او مدرسو ته ورکړي دی خو زکات را په جټکو ورکړي والله زموږ خلک مولوي وویني دی بلګو چې مولوي وویني دی خوله پر راس موږ لیدلي موږ ورسو دغه روان دي دوی چې چاندې لره نو چې ته ښه دا پټۍ یې ورته ووایې چې مدرسو ته مور کو مولوي ته مور کو بل ته مور کو دا سوا د مدارس سره بغض سوا د علماو سره بغض نور هېڅ
مقصد پکې نه معلومیږي. په کار دا ده چې د خلکو په ذهنونو کې د شیطان رنګه وسوسې ور وانچوي. نو دا هغه د انسانانو وسوسې دي چې د خلکو په دماغ کې ور واچي چې سبا مدرسې بندې سي، مولیان ختم سي، بس دوی سره پاتې سي، دوی ور کیسه به خلاص. هغه به هم د جومات خلاص سي، د مسجد خلاص سي. موږ خلک خدای نه دي. دلته یو ورځ یو علاقې له یو سړی ورغلی و، هغو ته چې مسجد ته، هغه مسجد خو موږ نه لرو. ول په والا د څونه غټ ستړي څه خلاص کړي چې مسجد نه، یعنې دا هم دوی ځان ته یو صاحب ګوري مسجد چې نو خو څه شرمېږي خواره کوي، بیا نو څنګه پاتې سي چې نسي را مسجد چې نه یې غوږونه ساړه. یوه ورځ یو دانه و د سپیانو جنګ ته درېدلی، یو مولوي ورته ویلي چې 40 ورځې لمونځ نسي کړي. هغه ورته ویلي مانه رالی، یعنې مان په دا یخ کې دا سپیان خو په دا یخ کې سره جنګېږي. ما ته وایي دا د رښتیا کول لمونځ نسي کېږي. زه همرو د سپیانو جنګ و لمونځ بیا څه سره وایي. لمونځ خو په هر حال کې ته کوې، که دې مړی کړي، که دې زنا کړي، که دې غلا کړي، که دې بدکاري کړي، که دې هر څه کړي، لمونځ خو به ته کوې. دی څه راته وایي، وایي څه وایې سړی نسي کېږي، شین یخ دی څه عینک اودسونه کوي. نه پر ځای د دې چې دی عبرت واخلي، پر ځای د دې چې دی وبېرېږي، وایي شین یخ دی څه عینک اودسونه. نو دا هم و خلکو ته داسې ډاډ ورکول دي. هغه وایي وروره چې نسي کېږي نو مدرسې ته یې ولې ورکوې، مولوي ته یې ولې ورکوې. نو که مولوي غریب دی، اول مولوي حقداره دی چې دی تا ته قرآن درښي، دی تا ته لمونځونه درکوي، دی ستا کشتیانو ته سبقان ورکوي. موږ تا ته نه وایي چې ته یې خور ته مه ورکړه، ته یې ورور ته مه ورکړه، ته یې د اکا زوی ته مه ورکړه، ګور ته یې ورکړه، خو ده ته یې هم درسره ورکړه. سر یې به خلاص و که نه ځو به خلاص. وسوسې به د خلکو په دماغو کې نه ور اچوئ.